د ننګرهار مرستیال والي د بیلابیلو قشرونو ستونزې او عریضې د حل په موخه واورېدې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی ولایت مقام کې د بیلابیلو قشرونو ستونزې غوښتنې او عریضې د حل په موخه واورېدې او اړونده ادارو ته د قانوني اجراءاتو په موخه راجع کړې. نوموړي مراجعینو ته د ستونزو په حل کې د اصولو له مخې اړونده ادارو له لوري د اجراءاتو ډاډ ورکړ. د ننګرهار ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدو ریاست مسؤلین وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې د ښځو اړوند 15 شرعي او قانوني حقوقو ته رسیدنه کړې ده. د یاد ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدو رئیس مولوي محمد زاهد وفا باختر اطلاعاتي اژانس ته ویلي چې د روان 1404 لمریز کال په وروستیو 3 میاشتو کې د ولایت په کچه د 14 جبري ودونو مخه نیولې او 250 میرمنو ته چې د میراث له حقونو بې برخې شوي وي د اسلامي اصولو مطابق حقونه ورکړل شوي دي. ننګرهار کې بزګرانو سره نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار کرنې ریاست تر چتر لاندې د ماشوم ساتنې ادارې له لوري د مندرې او لالپورې ولسوالیو 100 بزګرانو سره د جوارو هایبریډ تخمونو کیمیاوي سرو او کرنیزو وسایلو اخیستو په موخه د 1,970,000 افغانیو نغدي مرسته وشوه. چپرهار ولسوالۍ کې د اوبو یو شبکې چارې بشپړېدو ته نږدې شوي. د ننګرهار کلو پراختیا او بیا رغونې ریاست له لوري چپرهار ولسوالۍ کې د 3.8 میلیون افغانیو په مالي لګښت د پاکو اوبو یو شبکې چارې جریان لري چې په نږدې وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او 208 کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي. ننګرهار کې 8 تنه د ځنګلونو قطع کولو په تور ونیول شول. د ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ منصوبینو 8 تنه د ځنګلونو د قطع کولو په تور نیولي دي. دوی به تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. ننګرهار کې په 100 جریبه ځمکه د بیرو ځنګل جوړیږي. د ننګرهار کرنې ریاست تر چتر لاندې د یو NDP مالي لګښت په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزونکو لپاره په 100 جریبه ځمکه د بیرو ځنګل جوړیږي. همداراز یاده اداره په پلان کې لري چې په هسکې مینې او خوږیاڼو ولسوالۍ کې د بې موسمه میوو او سبزیجاتو تولید په موخه 12 شنې خونې جوړې کړي. او د احصایي او معلوماتو ملي ادارې د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې نږدې 3000 بهر میشتو هیوادوالو ته د پیژندپاڼو د غیر حضوري خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی.